السلام علیکم ډیر سټوډنټس نن چې کوم زموږ د کلاس ټاپک ته په سی اس اس کې به مونږ نن وایو سی اس اس کمبینیټر سیمپلز را لمن دلته ولیکلو سی اس اس کمبینیټرز ډیټیل سره ډیسکس کو سیمپل دلته برا شو انټر بٹن مونږ پریس کو دلته سره لمما بوائلر کوډ او لګولو سیمپل مو سره دا سره رالو بوائلر کوډ رالو دا ټیکس میں کاپی کو دلته نه لایکس کنټرول سی وکړو دا او ډاکومېنټس کې به دا سیمبل پیسټ کو صحیح شو مونږه دلته څه وایو سی اس اس کمبینیټرز وایو سی اس اس کمبینیټرز مونږ سره سدي ای سی اس اس سلیکټر کې کنټین مور دین ون سیمپل سلیکټر مازره مور دین ون سلیکټرز راځي هغه مونږ خپل کې کمباین کو د پته مونږ سی اس اس کمبینیټر وایو مونږ سره په دې کې څه ټایپس یو را سره ډیسندنټ سلیکټر سپیس دی بل را سره چایلډ سلیکټر دی بل را سره ایڈجسټنټ سیبلینګ سلیکټر دی او بل را سره راغلی دی جنرال سیبلینګ سلیکټر دی فرست مونږه لومبه چې کوم ټایپ دی هغه مونږ وایو فرست مونږ سره راغلی ډیسندنټ سلیکټر صحیح شو که زه دلته راشم او دلته مونږه سټایل ټیګ واخلو سٹارټ کې زه رالم دی چې ما واغوشتو سټایل ټیګ د دې نه پس مونږ دلته څه والو سټایل ټیګ به والو او سټایل ټیګ کې به دلته سمپل کلیک وکړو لایک زه رالم دلته ما ولګولو H1 او H1 کې سمپل ما ولګولو ډیسندنټ سلیکټر سمپل ما دلته څه ولګولو H1 مې ولګولو په هغې کې مې ولګولو ډیسندنټ سلیکټر مې ولګولو کلیر دی زه دلته رالم یو ډیو ټیګ مې واغوشتو سمپل صحیح ده او په دې ډیو ټیګ کې دننه ما پی ملټیپلای بای 2 وکړل یو دوه پیراګرافس مې داسې ولګول صحیح ده زه رالم دلته ما سمپل ولګولو دا پیراګراف لایک مې ولګول دلته موږ سره رالو پیراګراف 1 رالو را سره جسټ رالم مې ولګولو پیراګراف 1 صحیح ده او دلته رالم یو بل پیراګراف مې ولګولو پی کې سمپل دلته به کلیک کو دلته به ولګو پیراګراف 2 سمپل سره سره یو ډیو ټیګ مو واغوشتو په ډیو کې یو پیراګراف مو لګولو بل پیراګراف مو لګول پیراګراف 1 لایک مو لګولو ان د ډیو مې لګول چې دا موږ سره بس کې دی پر ډیو ټیګ کې او جسټ رالم دی چې مې دلته لګو سا ان دی ډیب مې لګول داسې که زه دلته سی اس اس ته راشم سی اس اس ته مونږ راشو او دلته مونږ ولګو دی چې جسټ رالم دی چې ما ولګول ډیو صحیح شو څه بولګو ډیو بولګو او پی بولګو دا موږ سره ډیسندنټ کې راځي لومبه چې کوم ټایپ د ډیسندنټ والا دا موږ سره هغه کې راځي پی بولګو او لایک زرا لم زه تم چې ما سره کم پدې کې بیک ګراوند کلر راغلی دی سره راغلی دی بیک ګراوند کلر راغلی دی هغه پکې ته سواخلی یلو واخله که زه کنټرول اس کم رائټ کلیک کو اوپن وذ لایف سرور کو نو ما سره بد دا ټیکس چې کم راغلی د دې دا بیک ګراوند کلر و موږ سره سوي یلو به را سره ډیسندنټ سلیکټر او بیک ګراوند کلر موږ سره سوي یلو دی دا ډوک ټایپ دلته راغلی دا بدل ته سمپل سکو دلته به دې چې موږ خپل اینگل بریس تاسو لګو صحیح شو کنټرول اس کو رائټ کلیک کو اوپن وذ لایف سرور کو نو موږ سره په آوټپوټ سکرین باندې سره راځي ډیسندنټ سلیکټر به دې طریقې سره شو کیږي سمپل دلته موږ سوله ګول ډیو ټیګ مو لګو په دې کې موږ سوله ګول پیراګراف 1 ان دی ډیو شو موږ سره پیراګراف 2 ان دی ډیو شو ګوره موږ سره چې کوم دا یو سلیکټر راغل دا ډیسندنټ اگزامپل موږ سره ها دا اگزامپل موږ سره ډیسندنټ سلیکټر کې راځي لایک زرا لم دا مې دلته نه کاپی کو دلته صحیح شو او دلته را لم انټر بٹن او دلته یو کمنټ کې دا ورته اډ کو داسې صحیح ده اوس رائټ کلیک کومګه دا پروګرام دلته نه رن کو نو موږ سره به داس طریقې سره شو کیږي سمپل که زه دلته راشم او دین علاوه یو بل پیراګراف والم د ډیو نه بعد والم صحیح شو جسټ رالم مولګلو پی او مولګلو د سلیکټر لایک مولګلو د سلیکټر outside of paragraph مولګلو outside of پیراګراف آوټساید اف د ډیو ټیګ لا پیراګراف موږ سره سمثینګ دا رالو که زه دا رن کوم نه ګوره په دې باندې موږ سره دا نه اپلای کیږي ځکه چې دا موږ سره آوټساید کې راځي ټیک تا کنه نو دې طریقې سره تاسو یوز کول شي دا سلیکټر یوز کول شي دلته زه یو بل ټایپ اخلم هغه ټایپ ته موږ وایو چایلډ سلیکټر جسټ رالم دې چې مولا ګولو سا یو پیراګراف مې لګولو په پیراګراف کې جسټ زه لګوم سا چایلډ سلیکټر لا مونږ واخلو H2 به والو سمپل ها دلته زرا لم H2 مې واغوشتو او دلته مې لګولو چایلډ سلیکټر سم لګولو چایلډ سلیکټرز مې لګول اوس کا زه دلته کلیک وکم دې چې موږ چایلډ سلیکټر واخلو دې چې موږ دا سکو دا بریس دا سره راولو صحیح ده دلته رالو انټر بٹن موږ پریس کو سمپل زرا لم دلته ما یو ډیو واغوشتو سمپل سم واغوشتو
ډیو مې واغشتو او په هغه کې مې داسې چلو کو یو پیراګراف مې واغشتو دلته موږ سیم اس رزوم دا پیراګراف مې راواغشتو صحیح شو کنټرول سی وکړو دا سیم کانسپټ موږ له د ډیو راغی ها دلته ګوروي دا ما واغشتو اوس دا ما سره په ډیو کې دا یو چایلډ دی که زه راشم دلته یو بل ډیو واخلو کنه او په دې کې زه څو کوم دا به پیسټ کوم نو دا ځان له دا مو سره فرست شو دا را سره سری سیکنډ شو را سره صحیح ده که زه دلته راشم او دې ځکه مونږه انټر بټن پریس کو او دلته مونږ ولګو ډیو ټیګ ولګو داسې او ګریټر دین ساين ولګو ګوره چایلډ لپاره مونږ دا ګریټر دین ساين یوز کوو ها او دلته ولګو سمپل پیراګراف ولګو دلته برا شو پریس اپ کو زه ودایم چې ما سره کم دلته بیک ګراوند کلر راغلی په دې کې جست رالم ډیو ډاټ پی او دلته ولګو سا بیک ګراوند کلر ما سره چې کم راغلی دی لایک هغه ته څه واخله یلو واخله جست رالم دې ځکه موږ لګو بیک ګراوند کلر او دلته موږ لګولو یلو کنټرول اس کو دلته موږ را شو دا رن کو دلته نه نو دا ګورو دا موږ سره چایلډ سلیکټرز کې راځي کلیر دی صحیح ده نو دا سیمپل کانسپټ موږ سره د سره راغلی د سی اس اس سلیکټرز راغلی موست امپورټنت بګي موږ سره دا ټو راغلی یو دا ډیسندنټ سلیکټر دی او لایک موږ سره یو دا سلیکټر راغلی دی سلیکټر ته موږ سوایو چایلډ سلیکټر ورته وایو ها صحیح ده دا موږ سره سره چایلډ سلیکټر دی را سره موست امپورټنت سلیکټرز دي د قشان دی بده کې موږ سره ایڈجسنټ والے دی غم سیمپل شان دی موږ سره ګریټر ساين بګ یوز کیږي هغه ته وایو ایڈجسنټ سیبلینګ سلیکټر ورته وایو صحیح شو هغه سیمپل کانسپټ موږ سره یوز کیږي دا اس طریقې سره راغلی وی هغه لایک ډیو راغلی وی صحیح شو ډیو او بیا سی ګریټر دی چې کوم یو سلیکټر ته مونږ لګو نو دغه لپاره بیا مونږ دا سیبلینګ یوز کو بیا د قشان دی مونږ سره دی کې دا جنرال سلیکټر راغلی نو جنرال سلیکټر او مونږ سره سیم کانسپټ تر دی ټیک تا موست امپورټنت بګي موږ سره سیدا ډیو در سره د قشان دی دا چایلډ سلیکټر در سره ټیک تا نو دې طریقې سره موږ سمبل څه کول شو سی اس اس کمبینیټرز یوز کول شو ټیک تا ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې بیا موږ د دې نیکسټ ټاپک کو والسلام